أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. راځو بل سوال ته. دی وی چې لکه څنګه چې علماو د کلام تمامی او ناتمامی وغیره مسائلو لحاظ ساتلو سره د وقف متعدد قسمونه کړي دي، یعنی ډیر قسمونه بیان کړي دي کنه. دا استراری ده، دا اختیاری ده، دا قبیح ده، دا اقبح ده، دا تام ده، دا کافی ده. دا ټول د کلام د تمام د ناتمام د وجه نه پیدا کی. که کلام پوره ما بعد سره هیڅ ارتباط نو وقف تام ده. که کلام پوره او ما بعد چې نو لفظي ارتباط نو معنوي ونو چې شي ده کافی ده. او که کلام پوره او ما بعد سره لفظي او معنوي ارتباط ونو چې ده حسن ده. دا ټول د کلام پورې نښتي دي. کلام دوی چې علما خدا خیال کړی ده او دا شیانې ذکر کړي دي د وقف دپاره مختلف اقسام شي دي بیان کړي دي. اوس موږ په دې خبره باندې پوهېږو چې ابتدا او اعادې هم څه قسمونه شته او که نه. لکه څنګه وقف کې بلا قسمونه جوړ شوي دي د ابتدا او د اعادې. همدغه یو ابتدا چې کوم ځای نه دی وکړه، که یو اعاده که اقسام پکې شته. ولې نه شته؟ موږ او تاسو مخکې لوستي وو کله کله په یو ځای کې د ودرېدو د وجې نه د وقف کولو د وجې نه معنا کې څه راځي؟ فساد راځي، معنوي فساد رامنځته کېږي. او همدقه شان هوبهو کله کله د بېځایه ابتدا نه د بېځایه اعادې کولو نه معنا کې څه راځي؟ فساد رامنځته کېږي. یا مثلا ته چې کوم ځای کې ته ښه ابتدا کوې، مناسبه ابتدا وي چې معنوي فساد منځته نه راځي، نو هغه به احسن وي، بل به حسن وي، بل به احسن وي. او بیا ځای کې ته ابتدا یا اعاده کوې خو لږ مشکل پیدا کېږي، داسې هغه به قبیحه وي. او چې کوم ځای کې مثلا ډېر معنا خرابي، هغه به چې بیا اقبح وي. یعنې څنګه چې په وقف کې د بېځایه وقف لپاره قبیح لفظ استعمالېده، نو د ابتدا او اعادې دپاره هم دقه مسایل دي. ابتدا او اعاده کې هم حسن شته، هم احسن شته، او هم قبیح شته، او هم اقبح شته. دلته علماو دا بیان کړي دي چې حسن ده او احسن ده، یا به حسن وي، یا به احسن وي، یا به قبیح وي، او یا به اقبح وي. په دغه شان چې کوم ابتدا د وقف لازم وقف تام نه پس وکړی شي، وقف لازم وقف تام، ګوره دا دواړه هغه وقفونه وي چې کلام پوره ده، ما بعد د کلمې سره یو کې خو نه لفظي شته او نه معنوي شته، او کافي کې بیا لفظي نشته خو معنوي شته. په دغه دواړو ځایونو باندې احسنه ده، بلکل ښکلی ځای ده. داسې ځای کې ته ولاړې چې هغه ځای نه ته ابتدا کوې، یا موږ چې ابتدا چې کوم ځای نه کوې نو اعاده به هم د همغه ځای نه کوې که نه. یو حالت کې به ابتدا وي او په بل حالت کې به شي اعاده وي. نو ابتدا او اعاده که چېرته د وقف کافي د علامې نه وشي، نو دا به کم ابتدا او اعاده ګڼل کېږي؟ احسنه به وي. او کوم چې د کافي یا د هغه وقف حسن اعاده نه وروسته کوم چې آیات په سر باندې وي، ځکه وقف حسن موږ ویل چې وقف حسن کې تفصیل ده. که چېرته د آیات په منځ کې وي نو بیا به اعاده وي، او که د آیات په سر کې وي بیا ابتدا ده. دی هم دا خبره کوي چې نو دلته د هغه وقف کافي یا هغه وقف حسن چې د آیات په سر کې وي د هغې نه کېږي، نو دا به احسنه خو به نه وي بلکې حسنه به وي. ولې دلته یو رتبه کمه شوله؟ ځکه چې دلته معنوي ارتباط موجود ده. حسن کې معنوي او لفظي دواړه موجود دي، او کافي کې یوازې معنوي موجود ده. او تام او لازم کې نه معنوي موجود او نه لفظي موجود وو. نو هلته احسنه وه، یعنې هغه یو مرتبه ښه ابتدا وه او ښه اعاده وه. او دوهمه ابتدا چې د هغې نه لږ مرتبه یې راټیټه ده، هغه د وقف کافي او د وقف حسن نه د علامې نه ابتدا او اعاده دا به څه وي؟ حسنه به وي. او کومه اعاده چې د قبیح
وقف یا هغه حسن چې آیات په منځ کې وي هغه ته قبیح وایي. د آیات په منځ کې وقف شوی ده او بیا هغه معتبر علایمو ته نه ځي که نه، نو دا بیا قبیح خپله قبیح وقف دی کړی ده. قبیح وقف نو چې قبیح وقف دی کړی ده، نو خو د قبیح وقف د علایم د قبیح وقف د ځای نه چې ته ابتدا کوې یا اعاده کوې، نو هغه به قبیحه نه وي. لکه مخکې ما مثال ورکړه که نه، لا تقربوا الصلاه، دلته وقف جایز ده، قبیح ده که نه، او ته هم دغه ځای نه بېرته ابتدا کوې وانتم سکارا، نو دا ابتدا بیا درسته وي؟ نه ده درسته. یا مثلا لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا، وانتم سکارا دلته وانتم سکارا نه چې کله ابتدا جایزه نه وه، اعاده به د کوم ځای نه جایزه شوله؟ نو دې وجې نه وایي نو چې کوم ځای نه چې دی نو ابتدا وقف چې دی نو قبیح وي، نو هغه ځای نه ابتدا او اعاده هم څه ده؟ قبیحه ده. کوم ځای کې چې وقف قبیحه وي نو همغه ځای نه ابتدا او اعاده هم قبیحه ده. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. ونحن أغنياء، جائزة؟ قبيح ده كذا بخي. اوس دا خو ابتدائي شو. إن الله فقير إعادة وکولو، نو دا جائز ده؟ دا اقبح ده بخي. ودغه ځای چې کم ځای نه ابتدا درسته نه وي، یعنې کوم ځای کې چې وقف قبیح او اقبح و، نو همغه ځای نه ابتدا او اعاده هم قبیح او اقبح ده. نو لکه چېرته د کفارو د منافقینو او مشرکینو معقولینه یا د سبل داسې ځای نه وکړی شي، د کوم ځای نه چې د ابتدا کولو په صورت کې ډېره نامناسبه معنا خیال ته راځي، نو د دې ابتدا ته بیا اقبح ویلی کېږي او ډېر زیات ځان ساتل پکار دي. دلته مثال ذکر کړی دی. نو دلته د کفارو منافقینو مشرکینو معقولینه یا د سبل داسې ځای نه، یا کوم ځای کې د کفارو د منافقینو مشرکینو او هغه پکې ذکر شوي وي. دلته مثال ګوره ذکر کوي چې یو څوک د سورت مائده په 10 رکوع کې قالو باندې وقف وکړي، او د ان الله یهوا یا سورت توبه کې وقالت اليهود باندې وقف وکړي، نو عزیر ابن الله نن بیا شروع کوي، نو دا ابتدا او دا اعاده بیا څنګه دي؟ جایز نه دي. وقالت اليهود دلته ودرېږي بیا عزیر ابن الله. عزیر ابن الله چې ته وایې خو دا د پخپله ته دعوه کوي چې عزیر ابن الله، او حال دا چې هلته خو د یهودو ادعا ده، دا موضوع د یهودو د مشرکینو د هغې ادعا ده. ته وقالت اليهود باندې ودرېږي، نو دا وقف جایز ده اول؟ نه. نو چې کله جایز نه شو بیا همدغه ځای نه ابتدا جایزه ده؟ ناجایزه. نو وقالت اليهود باندې چې ودرېدلې وایي یهود خدا خو صحیح شو، وقف دی وکړو، همدغه وخت یو څوک دروازې ته رانوت وایي عزیر ابن الله. قرآن کې راغلی عزیر ابن الله، دا موږ نه خلکو پټه کړی وه. هغه وقالت اليهود ټکی خو تر مخکې تېر شوی که نه، دې وجې نه دغه معنوي فساد یو ابهام رامنځته کوي، غیر معقول کلمات رامنځته کوي چې هغې نه په معنا کې یو مشکل نامناسبه معنا منځته راتلی شي. یا وایي په صورت صافات کې لیقولون باندې وقف وکړی شي ولد الله نه څه شی وشي بیا؟ هلته لیقولون ولد الله ده، د بل چا خبره نقلوي چې ولد الله، او ته وایې لیقولون خو وقف وکړي، نو آخر چې بیا ده ولد الله، دا هم څه کوي؟ معنوي مشکل رامنځته کوي. په دغه ځای باندې په دغسې ځایونو باندې نامناسبه ده او دغه قبیحه معنا منځته راځي، لهذا دغه ابتدا او دغه اعاده ته بیا هم اقبحه ویلی کېږي. صحیح شو؟ یعنې لنډه خبره دا شوه چې لکه څنګه چې د وقف اقسام دي، همدغه شان د اعادې او د ابتدا هم اقسام دي. که چېرته ښه او مناسب تام او کافي باندې وقف شوی وي، بیا هغه ځای نه ته اعاده کوې، نو هغه به حسن او احسن بي، او که چېرته مثلا غیر مناسب قبیح او اقباح یا په هغه حسن باندې چې د کلام په منځ کې راغلی وي ما باس ارتباط ولري، نو هغه بیا چې قبیح وي او که بیخي معنوي فساد د مشرکینو د چا خبره منځته راتله، بیخي غلط مفهوم را پیدا کوو، نو هلته به دا اعاده او دا ابتدا دواړه څه بلل کېږي؟ اقبح بلل کېږي.
آخر کې وایي چې یو تنبیه ده، یو یادونه ده، څرنګه چې وایي وقف اگر که اختیاري ولې نه وي، صرف د کلمې غیر موصولې په آخر باندې کېدی شي، د کلمې په منځ کې او د کلمې موصولې په آخر کې جایز نه ده. کلمې موصولې او غیر موصوله یعنی هغه کلمه چې بل سره وصل نه وي. کلمې موصوله همدا معنا، غیر موصوله چې وصل ورسره نه وي، موصوله چې بلې کلمې سره شی وي وصل وي، یو ځای وي. نو دې هلته خو وقف جایز نه ده که نه. نو وقف چې ته کوې کلمې غیر موصوله باندې به کوې، د کلمې په منځ کې هم جایز نه ده، کلمې په آخري باندې به کوې. دی وایي وقف اختیاري ده، د کلمې غیر موصوله په آخر باندې کېدی شي، غیر موصوله باندې د کلمې په منځ کې او د کلمې موصوله په آخر کې جایز نه ده. څنګه چې پورته بیان شوی ده، دغه شان ابتدا او اعاده هم صرف د کلمې غیر موصولې د شروع نه کېدی شي، خو نه د کلمې د منځ څخه جایز ده، او نه خو د کلمې موصولې یعنی هغه کلمات چې مخکینی کلمې سره یو ځای لیکل شوی وي هلته هم جایزه نه ده. یعنی کم ځای نه کې چې وقف جایز نه ده، د هغه ځای نه ابتدا او اعاده هم جایز. وقف کوم ځای کې جایز ده؟ د کلمې په آخري حرف باندې یا په هغه کلمه باندې چې غیر موصوله وي، بل سره نښته نه وي، نو هلته جایز ده. نو ابتدا او اعاده هم همدقه شان، ځکه دا د وقف متعلقات دي. دلته مثال یې ورکړی، تاسو وګورئ، یو څوک د سورت یوسف مبین باندې وقف وکړي، بیا وروسته وایي چې نقتلو، دا نون خو د مبین ده که نه؟ نو تو څنګه دا نون بیا نقتلو سره جنګی؟ دا نون د کومې کلمې ده؟ نون قطنی خو د مبین د کلمې ده که نه؟ نو دا اوس غیر موصوله ده، غیر موصوله نه ده، دغه نون د دې کلمې ده، دا دغه کلمه چې هغې سره یو ځای کوي، نو بیا دا نون نه به استفاده کوي. نو دلته چې دا کلمه د ختمه کړه، نو بیا څنګه نقتلو؟ یا مثلا تبارک الذي چې خلک وایي که نه بيده الملك وهو على كل شيء قدير، نلذي خلق الموت، دا نلذي دا نون د هغې کلمې نه ده، دا د قدیرون نه راوتلی ده. نو چې قدیرون دا نون چې دی، نو دا د وصل په صورت کې ویلی کېږي. نو ته څنګه چې دی، نو دا د وقف په صورت کې دنه استفاده کوي. نو څنګه چې دلته نو دا دقه کلمې ده چې په دغه ځایونو کې اعاده یا ابتدا چې کوي، نو نلذي به نه وایي، بلکې څه شی به وایي؟ الذي به وایي. او اقتلو کې هم چې دی، نو هلته نو جمله فعلیه ده، او په جمله فعلیه کې موږ تاسو ویلو چې د حمزه وصل ته چې دی، نو حرکت ورکول کېږي، خو د کوم قانون په اساس؟ د جمله فعلیه د درېمې حرف ته په کتو باندې، که چېرته مضموم وي نو دا دته به ضمه ورکوله کېږي، او که مفتوح او مکسور وي نو بیا څه ورکول کېږي؟ کسره ورکول کېږي. صحیح شو؟ ځکه چې د نقتلو په شروع کې چې کوم نون ده، نو دا د مبین جز ده، د اقتلو جز نه ده. او همدغه شان که چېرته څوک د سورت هود په شروع کې الله تعبدو څخه ابتدا او اعاده کوي، نو دا هم جایز نه ده. دا الله چې دی دلته اصل کې ان لا دی، ان اوس جدا تو چې لا تعبدو، دا ان په کې منځ کې پرېږدی که نه، هلته ظاهرا خو داسې ښکاري. نو دلته الله تعبدو، نو یو ځای ویل پکې دغه شیانو کې هم ځان ساتل پکار چې دلته رسما ان سره موصول ده. نو قاری صاحب محترم ته هم دغه ضروري خبرو پیژندل پکار دی، او دا قول پکار دی چې کلمه د وروسته سره مقطوعه ده او که موصوله ده. دغه کلمه چې زه ودرېږم، یا دا کلمه چې زه ابتدا ترې نه کوم یا زه اعاده ترې نه کوم، دا د مابعد کلمې سره موصوله ده که مقطوعه ده؟ که موصوله وي نو بیا به کلمه سره جدا کوي نه، او که مقطوعه وانه جدا وانه بیا خو باسم هم جدا وي، نو بیا څه مشکل پکې نه پیدا. دې لپاره چې هغه د وقف او ابتدا په باره کې څه غلطي او لحن مرتکب نشي، نو د مقطوع او د موصول پوره بحث به وي انشاءالله پر روانو درسونو کې راځي. هغه کلمات دا ډېر کلمات نه دي په قرآن کې، محدود کلمات دي. دا به انشاءالله چې دی نو په جزري په شعرونو کې ټول دا نغښتې دي، لکه تسبیح ترې جوړې کړي دي، دا به ټول زده کوئ.
دغه کلمات چې دا مقطوعه دي او دا موصوله دي. په قران کریم کې چې نو شکلا یو رقم ښکاری او تلفظا بل رقم ښکاری، دا به ان شاء الله بیا خبره کیږي. دا پیژندل پکار دي چې ترڅو د وقف په دوران کې سم مشکل سره مواجه نشي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.